سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم دا د باینانس زده کړې اړوند دریم درس یا دریمه ویډیو ده. په دغې ویډیو کې موږ تاسو د باینانس اړوند والټ اپشن تشریح کوو، دا چې څنګه کولی سو باینانس ته پیسې انتقال کړو، همدارنګه ویډرا ترې څنګه کیږي. دا او دې ته اړوند نور معلومات به تاسو پر همدې ویډیو کې ترلاسه کړئ. په تېرو دوه ویډیوګانو کې موږ تاسو د باینانس اکاونټ جوړ کړو، همدارنګه په بله ویډیو کې مو د باینانس ځینې مهمې اپشنې تشریح کړي. که چیرې تاسو نه وي لیدلي، راسئ دغه دوه ویډیوګانې درسره وګورئ، او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. همدارنګه که چیرې غواړئ موږ سره په ټلګرام چینل کې ګډون وکړئ، کله چې تاسو زموږ چینل ته راسئ دلته به په سی مور اپشن باندې کلیک واخلئ. زموږ د ټلګرام چینل لینک شتون لري، کولی شئ د دغه لینک څخه استفاده وکړئ او موږ سره په ټلګرام چینل کې ګډون وکړئ. ګورئ دوستانو، ټلګرام کې ګډون په دې خاطر وکړئ چې تر څو زموږ نوې هر اپډیټ تر تاسو حتمي در ورسیږي. راځئ دوستانو، د باینانس د زده کړې اړوند دریم درس دا چې څنګه کولی سو باینانس ته پیسې انتقال کړو، همدارنګه ویډرا ترېنه څنګه کیږي. تاسو ته بشپړ معلومات پر همدې ویډیو کې درکومه. راځئ دوستانو، پر خپل موبایل کې د باینانس اپلیکیشن راخلاصو. کله چې تاسو دوستانو د باینانس اپلیکیشن راخلاص کړئ، په دې ځای کې موږ تاسو سره د باینانس صفحه په دې ډول وي. مخکې دوستانو تاسو به راسئ، دا هوم صفحه ده، د هوم خوا کې والټ اپشن ده، دا موږ تاسو سره والټ ده. په والټ کې لومړی موږ تاسو سره راځي اوورویو. په اوورویو کې موږ تاسو سره ټولې موجوده پیسې ښودل کېږي، هغه پیسې چې موږ تاسو سره په باینانس کې موجودې دي. په ټوډے فینل کې موږ تاسو ته د نن ورځې ګټه یا تاوان ښودل کېږي چې موږ تاسو د باینانس له بېلابېلو اپشنو څخه کړې ده. بل موږ تاسو سره په دې ځای کې اکاونټ ده. موږ تاسو سره په اکاونټ کې لیکل کېږي لکه پاونډینګ والټ ده، سپاټ والټ ده، ایرن والټ ده. موږ تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو په دې والټ کې دومره پیسې لرئ. بل په کریپټو ته راځو دوستانو، په کریپټو کې موږ تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو سره په باینانس کې دغه کرنسیانې موجودې دي. فلحال ما سره 3 کرنسیانې پر باینانس کې موجودې دي چې ما اخیستې دي. بل دوستانو، موږ تاسو سره ډیپوزټ ده. د ډیپوزټ د لارې موږ تاسو کولی سو خپل باینانس ته ډیجیټل کرنسي راولېږو د ټرست والټ څخه، میټا ماسک څخه یا بل والټ څخه. دلته دوستانو یو دانه کنورټ په نوم اپشن ده، راځو دا تشریح کوو. کله چې موږ تاسو په سپاټ کې یو کرنسي واخلو او د هغې مقدار د $15 څخه کم وي، موږ تاسو نشو کولی چې یا د کرنسي په سپاټ کې خرڅه کړو. موږ تاسو کولی سو د کنورټ د لارې دغه کرنسي په اسانۍ سره پر بي ان بي یا بل کرنسۍ باندې تبدیله کړو. راځئ دوستانو، پر کنورټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته به همدا کرنسي انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ کنورټ یې کړئ. کلیک ور باندې واخلئ او دا کنفرم کړئ، دا به تاسو سره بي ان بي ته کنورټ شي. تاسو کولی شئ له دغه اپشن څخه استفاده وکړئ. راځئ دوستانو ډیپوزټ ته. د ډیپوزټ د لارې موږ تاسو کولی سو خپل باینانس ته ډیجیټل کرنسي له ټرست والټ، میټا ماسک او نورو صرافیو څخه راولېږو. کله چې دوستانو تاسو پر ډیپوزټ باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به یو ادرس راوړي، تاسو غواړئ کومه کرنسي خپل باینانس ته راولېږئ. د دې سرچ د لارې تاسو کولی شئ د یو کرنسي نوم ولیکئ کوم چې تاسو غواړئ خپل باینانس ته د ټرست والټ یا بل شخص تاسو رالیږي، کولی شئ د یادې کرنسي نوم ولیکئ. زه غواړم USDT راولېږم. په دې ځای کې دوستانو تاسو تر ټولو د مخه یو نیټورک انتخاب کړئ. موږ تاسو سره بېلابېل نیټورک شتون لري، تاسو کولی شئ دغه نیټورک انتخاب کړئ. بي افیشل 20 دا تر ټولو ډېر استعمالیږي، کولی شئ همدا انتخاب کړئ. هر یو نیټورک چې ستاسو خوښ وي همغه انتخابولی شئ. کله چې دوستانو تاسو نیټورک انتخاب کړو، بیا په دې کاپي اپشن باندې ورته کلیک واخلئ، دغه ادرس به تاسو سره کاپي سي. اوس که چیرې تاسو دغه ادرس یو شخص ته ولېږئ او تاسو ته بي ان بي یا USDT رالیږي، نو تاسو کولی شئ د دغه لینک څخه استفاده وکړئ او تاسو ته په اتومات ډول کرنسي راولېږي. موږ تاسو کولی سو ډیپوزټ څخه استفاده وکړو. بل دوستانو ویډرا ده. موږ تاسو کولی سو د خپل باینانس څخه نورو اشخاصو ته یا نورو والټونو ته ویډرا وکړو. کومه کرنسي چې تاسو غواړئ ویلېږئ، دلته به تاسو همغه انتخاب کړئ. د انتخابولو وروسته تاسو ته به ادرس رالیږل سوی وي، همغه ادرس به انتخاب کړئ. که غواړئ باینانس ته یې ولېږئ نو دوهم اپشن به انتخاب کړئ. که غواړئ ټرست والټ ته او نور والټونو ته یې ولېږئ، بیا به لومړنی اپشن انتخابوئ. دا هم مهم اپشن ته رابسئ. لومړنی اپشن به تاسو انتخاب کړئ که چیرې غواړئ ټرست والټ ته یې ولېږئ. په لومړني خانه کې به تاسو هغه ادرس پیسټ کړئ کوم چې تاسو ته یو شخص رالیږلی ده او تاسو ورته غواړئ کرنسي ور ولېږئ. د ادرس په لومړني خانه کې انتخاب کړئ. په دوهمه خانه کې به تاسو نیټورک انتخاب کړئ، غواړئ کوم نیټورک باندې دغه کرنسي ور ولېږئ. او وروسته په وروستۍ خانه کې به تاسو د پیسو مقدار ولیکئ، څومره پیسې تاسو غواړئ له خپل باینانس څخه بل شخص ته انتقال کړئ. د لیکلو وروسته په کنفرم باندې کلیک واخلئ، نو دغه پیسې ورته لیږل کېږي.
بل دوستانو راځو موږ سره والټونه په دې باینانس کې ډېر شتون لري. فونډینګ والټ ده، ایرن ده او فیوچر ده. خدای دې وکړي چې تاسو پر ډیپوزټ باندې پوه شوي یاستئ. د ډیپوزټ د لارې موږ تاسو کولی شو خپل باینانس ته ډیجیټل کرنسي راولېږو د نورو والټونو څخه. بل دوستانو موږ تاسو سره په دې ځای کې ټرانسفر د لارې موږ تاسو کولی شو په داخل د باینانس کې له یو والټ څخه بل والټ ته پیسې ولېږو. مثال له فیوچر څخه سپاټ ته، له سپاټ څخه فونډینګ ته، له فونډینګ څخه فیوچر ته. بغیر د کوم فیس څخه موږ تاسو کولی شو دا پیسې انتقال کړو. کله چې تاسو ټرانسفر کې کلیک کړئ بیا به په کنفرم باندې کلیک واخلئ. راځو دوستانو فونډینګ والټ ته. په فونډینګ والټ کې موږ تاسو سره په ټوډے فینل کې هماغه ګټه ښودل کېږي چې تاسو نور دې دومره پیسې په فونډینګ والټ کې تاسو دومره پیسې لرئ. همدارنګه دوستانو په دې کې نور څه شتون نه لري. ټرانسفر موږ مخکې تشریح کوو. ډیپوزټ او ویډرا اړوند خبره مو وکړه. تر ټولو مهمه همدا ډیپوزټ او ویډرا به خدای دې وکړي چې تاسو به معلومات ترلاسه کړي وي. په دې کې دوستانو موږ تاسو سره نورې اپشنې دي. د پی باینانس پی په نامه باندې کوم آی ډي څه ده دې اړوند معلومات درکومه. که چیرې تاسو غواړئ خپل باینانس ته ډیجیټل کرنسي له بل باینانس څخه راولېږئ تر ټولو غوره لاره پی آی ډي ده. تاسو کولی شئ د پی آی ډي د لارې خپل باینانس ته ډیجیټل کرنسي راولېږئ بغیر د کوم فیس څخه. او که چیرې غواړئ له خپل باینانس څخه بل شخص ته ولېږئ هم کولی شئ. د سینډ د لارې کولی شئ کرنسي ولېږئ او د ریسیو د لارې کرنسي ترلاسه کړئ بغیر د کوم فیس څخه. که چیرې غواړئ کرنسي ولېږئ په سینډ اپشن باندې به کلیک واخلئ او دلته به باینانس آی ډي انتخاب کړئ. کومه باینانس آی ډي چې درته رالیږلې ده تاسو به همغه پیسټ کړئ او بیا به په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو کله چې تاسو کانټینیو اپشن کلیک کړ په دې ځای کې به تاسو د پیسو مقدار ولیکئ. غواړئ څومره پیسې تاسو ټرانسفر کړئ یا یې بل باینانس ته ولېږئ. بیا به په کانټینیو اپشن باندې واخلئ. له تاسو څخه هیڅ پیس نه کټ کیږي. نو دا د باینانس تر ټولو غوره اپشن ده. کولی شئ له همدې اپشن څخه استفاده وکړئ کله چې تاسو غواړئ خپل باینانس ته کرنسي راولېږئ له بل باینانس څخه. او که چیرې غواړئ له ټرست والټ څخه راولېږئ بیا به د ډیپوزټ طریقه کاروئ. هغه د لینک طریقه چې وه کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ. بل دوستانو موږ تاسو سره ایرن والټ ده. د ایرن والټ هم همدغه پیسو ښودنه ده او نورې اړوند اپشنې پکې شتون لري. د دې څخه دوستانو فیوچر والټ موږ تاسو سره دي. دا چې فیوچر والټ کې موږ تاسو سره کومې کرنسیانې موجودې دي همدارنګه زموږ ګټه او تاوان په ټوډے پینل کې ښودل کېږي. تاسو کولی شئ دغه هر څه هم دلته چیک کړئ. مارجن والټ هم د نور والټونو په شان ده. موږ تاسو کولی شو پیسې ورته انتقال کړو او کاپي ټریډینګ او نور اپشنې چې دلته موجودې دي دې به انشاءالله زموږ جدا درسونه راځي. خو دوستانو یو بل اپشن دلته موږ تاسو سره موجود ده. هغې اړوند معلومات هم درکومه چې څنګه کولی شو په داخل د باینانس کې ډیجیټل کرنسي ترلاسه کړو. یعنی د بانک د لارې واخلو یا هم د بل ایم ټي این مومو د لارې ډیجیټل کرنسي واخلو. دغه اپشن اړوند معلومات هم درکومه. یعنی موږ نه غواړو چې د نورو اشخاصو څخه کرنسي واخلو. غواړو په داخل د باینانس کې ډیجیټل کرنسي د ایم ټي این مومو د لارې یا د بانک د لارې ترلاسه کړو. څنګه به اخلو؟ تاسو به دوستانو دلته راسئ په دې سی مور اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په مور اپشن باندې کلیک واخلئ دلته یو اپشن راځي پی ټو پی. کله چې دوستانو تاسو دا انتخاب کړئ دلته تاسو کولی شئ دوهم اپشن انتخاب کړئ یا لومړنی اپشن انتخاب کړئ. کولی شئ چې یو اپشن انتخاب کړئ. دلته به راسئ پی ټو پی ته او کله چې تاسو یو اپشن انتخاب کړئ لومړی به تاسو تر ټولو د مخه به راسئ دوستانو تاسو به دلته کرنسي انتخاب کړئ. غواړئ په کومه کرنسي تاسو یو اس ډي ټي اخلئ په کومې کرنسۍ سره اخلئ. افغانۍ سره غواړم کرنسي ډالر واخلم. غواړم ډالر واخلم په افغانیو باندې. کله چې تاسو افغانۍ انتخاب کړئ دلته به راسئ دوستانو پیمنټ میتود ته. کله چې تاسو دا انتخاب کړه تاسو غواړئ څومره پیسو مقدار واخلئ تاسو به هغه هم ولیکئ. غواړم د دومره افغانیو چې شی واخلم یو اس ډي ټي واخلم. د 2000 افغانیو یو اس ډي ټي اخلم. ګورئ دوستانو تاسو کولی شئ دلته یو ارډر جوړ کړئ. اوس مهال هیڅ شخص نشته چې دلته پیسې یعنی ډالر خرڅ کړي یعنی ډیجیټل کرنسي خرڅ کړي. دا موږ تاسو سره د بانکونو ادرسونه دي. عزیزي بانک ده، همدارنګه انټرنیشنل بانک د افغانستان، انټرنیشنل بانک او نور بانکونه هم پکې شتون لري. کولی شئ چې تاسو له دې څخه استفاده وکړئ په داخل د باینانس کې د پی ټو پی د لارې پیسې ترلاسه کړئ په باینانس کې. یعنې موږ تاسو کولی شو د دې اپشن څخه استفاده وکړو تر څو وکولی شو په داخل د باینانس کې ډیجیټل کرنسي د ټریډ لپاره واخلو. کله چې تاسو دوستانو دلته پیسې انتخاب کړئ کولی شئ یو قیمت ورته ورکړئ. غواړم کله که چیرې کوم شخص په یو اویا باندې یو ډالر د یو اویا افغانۍ په قیمت باندې خرڅوي نو زه یې اخلم. دلته تاسو به راسئ یو مقدار به ولیکئ. لومړنۍ خانه کې به افغانۍ انتخاب کړئ. په دوهمه خانه کې به د پیسو مقدار انتخاب کړئ چې د څومره پیسو تاسو اخلئ هغه به تاسو ولیکئ. همدارنګه وروسته به تاسو ولیکئ چې کله که چیرې کوم شخص په یو اویا باندې خرڅوي نو زه یې ترې نه اخلم.
تاسو به خپله یو آرډر دې ته کې جوړ کړئ. ځکه دوستانو په افغانستان کې ډېر اشخاص ډیجیټل کرنسي نه خرڅوي، لکه دا خدمات ډېر کمزوري دي په داخل د افغانستان کې بانکي خدمات، نو ځکه څوک یې نه خرڅوي په داخل د بینانس کې. ځینې وخت یو نیم شخص پیدا سي دلته خرڅوي، هغه راځي همدغه آرډر یې ګوري، که چیرې کوم شخص ډیجیټل کرنسي غواړي نو هغه یې تاسو ته درکوي. چیرې موږ او تاسو راسو دلته دغه خپل افغانۍ چینج کړو نورو کرنسیانو ته یا نور پیمنټ میتود چینج کړو، نو دلته دوستانو د ډېرو اشخاصو آرډرونه به موږ او تاسو ته راسي. تاسو لیدلی سئ چې دغه هر شخص ډیجیټل کرنسي خرڅوي، خو دی دوستانو دی ډېر چټک خپل دغه پیسې غواړي. کله چې تاسو ته پیسې راولېږي نو تقریبا 15 دقیقې وخت لري چې تاسو ورته پیمنټ بیرته وکړئ. نو دا دوستانو غوره اپشن دی د پی ټو پی د لارې د کرنسي اخیستل، خو دا چې بانکي سیستم په افغانستان کې کمزوری ده او ډېر پرمختللی نه ده، نو د دې د وجې موږ او تاسو نسو کولی د پی ټو پی د لارې پر بینانس کې کرنسي واخلو. ځینې وخت کولی سو کله چې دلته آرډر موجودې وي او یو شخص موجود وي چې ډیجیټل کرنسي خرڅه کړي. اوس مهال موږ او تاسو زه چک کوم شخص دلته نه و موجود چې موږ او تاسو ترېنه کرنسي اخیستې وه. په دې هیله چې تاسو به اړوند معلومات ترلاسه کړي وي چې څنګه کولی سو د پی ټو پی د لارې په داخل د بینانس کې ډیجیټل کرنسي د عزیزي بانک او یا نورو بانکونو د لارې ترلاسه کړو. همدارنګه چې څنګه کولی سو ډیجیټل کرنسي بینانس سره ولیږو د میټا ماسک او نورو صرافیو څخه. تاسو به اړوند معلومات پر همدې ویډیو کې ترلاسه کړي وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک ورکړئ او که چینل ته په لومړي ځل سره راغلي یاستئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې راتلونکي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.